اوس تاسو کولی شئ چې د ټیک ټاک اپلیکیشن بغیر د انټرنیټ څخه استفاده کړئ. سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو دا ویډیو د ټیک ټاک اپلیکیشن اړوند ده. ګرانو ملګرو د موبایل په سکرین تاسو لیدلی سئ چې د زما انټرنیټ ډیټا اف ده، مګر بیا هم کولی سم د ټیک ټاک اپلیکیشن استعمال کړم، ویډیوګانې وګورم او ترڅنګ یې ویډیو پوسټ کړم. پر دا ویډیو کې تاسو ته همدا طریقه درښیم چې څرنګه کولی سو بغیر د انټرنیټ څخه ټیک ټاک اپلیکیشن استفاده کړو. طریقه درښیم، خو له هغې نه وړاندې تاسو دا ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ دپاره یو ښه کمنټ وکړئ. که مو چیرې ویډیو ته لایک ورکړی وي راځو د موبایل سکرین ته. ګرانو ملګرو طریقه خورا اسانه ده. هغې دپاره راشئ پر خپل موبایل کې د ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاص کړئ، په پروفیل باندې یو کلیک واخلئ. بره ګرانو ملګرو تاسو ته 3 ډاټ یا 3 لینونه ښکاري، پر همدې باندې یو کلیک واخلئ او پر همدې ډول سیټینګ برخې ته راشئ. ګرانو ملګرو پر دې ځای کې تاسو کلیک واخلئ اپلاین ویډیو، پر دې ځای کې لیکلي دي اپلاین ویډیو، هم دا کلیک کړئ. تاسو ته په 100 MB باندې 50 ویډیوګانې درکوي. تاسو که چیرې غواړئ دا ډاونلوډ کړئ، په ډاونلوډ اپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو به لومړی پر ټیک ټاک کې همدا ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ، له هغې وروسته کولی سئ یا دې ویډیوګانې پر اپلاین ډول وګورئ. که چیرې ستاسو انټرنیټ بیا آپ شي بیا کولی سئ همدا موجوده ویډیوګانې کوم چې تاسو آلریډي ډاونلوډ کړي دي بار بار وګورئ. دا خورا اسانه طریقه ده او تاسو کولی سئ استفاده ورڅخه وکړئ. اوس مهال ګرانو ملګرو تاسو لیدلی سئ زما انټرنیټ آپ ده، یعنې ډیټا نه ده آن. زه راځم دا ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاصومه. ګرانو ملګرو تاسو لیدلی سئ دا ویډیوګانې پلی شوي دي ماته او بار بار پلی کیږي. هره ویډیو پر همدې ترتیب سره مخته راځي. تاسو هم کولی سئ له همدې طریقې څخه استفاده وکړئ. که چیرې تاسو یو ځای ته ځئ، هغه ځای کې انټرنیټ کار نه کوي او غواړئ تاسو د ټیک ټاک ویډیوګانې وګورئ، نو دی تر ټولو ښه او اسانه لاره ده. تر څو ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ او همدا ډاونلوډ شوي ویډیوګانې پر ټیک ټاک کې وګورئ. دومره انټرنیټ نه مصرفوي. ګرانو ملګرو دا تر ټولو خورا اسانه طریقه ده چې تاسو وکولی سئ ټیک ټاک بغیر د انټرنیټ څخه استفاده کړئ. نو ګرانو ملګرو زموږ ویډیو همدلته پای ته رسیږي. که چیرې کومه پوښتنه درسره وي په کامنټ کې راسره شریکه کړئ. میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.